زما عزتمندو د 15 سپاره اولنی آیت د سوره بنی اسرائیل ستاسو مخکې ما تلاوت کو. الله تبارک و تعالی فرمایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک دے هغه ذات چې هغه د شپې بوتو خپل بنده مسجد حرام نه مسجد اقصی ته، هغه مسجد اقصی الذي بارکنا حوله چې د هغې ارد ګرد چار چاپېره موږ برکتونه ایښي دي، لنریه من آیاتنا دې لپاره چې موږ خپل دې بنده ته خپل د قدرت نښې وښیو. انه هو السمیع البصیر، یقینا الله تبارک و تعالی اوریدونکې او لیدونکې دی. نو په دې آیت کې الله تبارک و تعالی اشاره کوي واقعه د معراج ته. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو او ورته حکم هم دا ملاو شو چې اوس خلقو ته تبلیغ کوا، دعوت ورکوا، الله طرف ته خلق را بلا. وانذر عشیرتک الاقربین، خپل قریبی رشتهدارانو ته یاره ورکا او کوم چې تاسو ته حکم شوی دی په هغې باندې عمل وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت شروع کو نو اول سر نه د کور نه مخالفت شروع شو. خپل ترونه، خپل رشتهداران، خپل د قبیلې خلقو هم مخالفت وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تکلیفونه هغه برداشت کړل. مسلسل دا نظام چلیدو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق الله طرف ته بلی، خلق جنت طرف ته بلی، خلق توحید طرف ته بلی، خلق د بوتانو نه د غیر الله نه ماتې د هغو عقیده او الله سره یې جوړي او خلق د هغې بدلې کې اکثریت هغو د هغې بدله په کنځلو سره، د هغې بدله په وولو ټکولو سره، د هغې بدله په اذیتونو او تکلیفونو ورکولو سره ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هر څه برداشت کول. نو الله تبارک و تعالی پیغمبر چې کله 11 کاله مسلسل د دعوت دا کار وکړو نو الله غوښتل چې خپل د بندان یو انعام وکړم. هغه انعام دا دی چې دا بنده خپل خوا ته راوبلم او د منې د جنت او د جهنم سیر وکم، د منې خپل دیدار وکم، د منې د انبیاء علیهم السلام دیدار وکم. د مسجد حرام کې پاتې کېږي، مکې کې پاتې کېږي، د مکې نه هغه انبیاء علیهم السلام چې د هغو اکثرو کعبه او اکثرو مسکن چې کوم د شام و شام علاقې ته بوزم هغه ورته هم وښیم. چنانچه الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر باندې دا انعام وکړو او دا رجب د میاشتې 28مه شپه وه، کومه میاشت روان ده زبرګه میاشت، د دې میاشتې 28مه شپه وه او د نبوت نه وروستو 12 کاله تېر شوي، 12م کالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د ترو د لور کور ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت و محو استراحت و. اچانک بارانه چې کوم دی هغه چت سیری شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او د هغې ځای اوچت کو او بیا یې بوتو حتیم ته مسجد حرام ته، حرم شریف ته دننه بوتو او په مسجد حرام کې دننه حتیم کې واچو. په دغه حالت کې دغه ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیم د بیدارۍ په حالت کې دی او نیم د خوب په حالت کې دی راویښ شو. نو بیا د فرشتو دواړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارک چاک کړله او د نبی علیه السلام شق صدر یې وکړو، زړه یې وله راووښکو او د جنت نه د سرو زرو تالي راوړی په هغې کې کېښودو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک د زمزم اوبو سره ووینځو
او د هغې کې دننه حکمت نور او د علم چې کوم دی هغه پکې کېښودو او پس د هغې نه بیا ورته یو سورلی راویشتې شوه چې هغې ته براق ویلی کېږي. دا سورلی د اس نه وړوکې وه. په دې باندې حکم وشو چې دې باندې سور شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه سورلی هغه براق باندې سور شو. براق برق بجلی ته ویلی کېږي، یعنې تیز رفتاره وه، ډېر تیز دی هغې رفتار و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ځای باندې تېرېدو چې هلته کې د کجورې ونې دي. وی کوشه دې ځای کې 2 رکعته نفل وکړه. نبی علیه السلام تپوس وکړو چې آیا دا کم ځای دی؟ دا کم ځای دی؟ نو هغه ورته ووایي چې فرشتو چې دا هغه ځای دی دلته که به ته هجرت کوې، د کجورې ونې به ډېرې زیاتې وي، دلته به ته هجرت کوې، دا ستا د هجرت ځای دی. بیا د هغې نه بل منزل، دویم منزل چې الله روان شول مخې ته لاړل، نو دویم منزل چې کوم دی هغه د هغو طور سینا و. هلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې کوشه 2 رکعته مونځ وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 رکعته مونځ وکړو. وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام باندې تجلی کړی و. موسی علیه السلام ته نبوت ورکړی و او د الله راز د براته د هغه ځای دی کوه طور دې ځای ته چې کوم دی ته راغللی. او دریم ځل باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مخې ته لاړ، یو دریم ځای و دې کوشه 2 رکعته مونځ وکړه. نبی علیه السلام هلته کې کوشش تپوس وکړو دا کوم ځای دا بیت اللحم دی، هغه ځای چې هلته کې د عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی معجزانه طور باندې بغیر د پلار نه پیدا کړی و. دغه ځای کې 2 رکعته مونځ وکړه او د هغې نه وروسته بیا دوی لاړل او مسجد اقصی ته ورسېدل، مقدس ته، بیت المقدس. نو بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورلی هغه وتړلی شو د هغه ګټ سره او بیا هلته کې 2 رکعته نفل وکړو. او پس د هغې نه بیا الله تبارک وتعالی طرف نه یو بل انتظام وشو د سیړو د لفټ، او په هغې باندې ورته وایي چې اوس روانېږه خیجه بره ته. دا څنګه پوړی وي الله تبارک وتعالی ته به د هغې معلومات وي. نن دنیا کې قسم پوړی دي، لفټ جدا دی، پوړی شکل دی لکه سړی پې ولاړ وي په خپله هغه روان وي، عجیبه پوړی دي. دغه شان ته الله تبارک وتعالی د هغې مناسبت سره، تیز رفتارۍ مناسبت سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې هغه پوړو انتظام وله وکړو او په هغه لفټ کې هغه روان شو او اولني اسمان ته لاړ. او په اولني اسمان کې دروازه وټکولی شوله، جبریل امین ورسره دی. تپوس وشو چې څوک یې کوم ځای نه راغلی، ولې راغلی؟ وی جبرائیل ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم. وی چې دا بللی شوی دی او کنه بخپله راغلی وی نه دا الله بدللی. دروازه کلاوه شوله او په اولني اسمان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات حضرت آدم علیه السلام سره وشو. او دویم اسمان کې ملاقات په دغه طریقې باندې حضرت یوسف علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام سره وشو. او په دریم اسمان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات حضرت یوسف علیه السلام سره وشو. څلورم اسمان کې ملاقات حضرت ادریس علیه السلام سره وشو. استقبال کیږي، دروازه کولاویږي، تعارف کیږي. او پنځم اسمان کې ملاقات حضرت هارون علیه السلام سره. شپږم اسمان کې ملاقات حضرت موسی علیه السلام سره. او په اووم اسمان کې ملاقات ابراهیم خلیل الله علیه السلام سره وشو چې هغه بیت المعمور سره ډډه لګولې وه او ناست و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړو، السلام علیکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام جواب وکړو علیکم السلام، تا باندې سلام وي. او بیا ورته ووایي چې ای زما نیک زویا او نیک پیغمبره مرحبا ورته وویلی شلو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه وایي چې خپل امت ته زما طرف نه سلام ووایه. او د هغې نه بعد ورته دا ووایه چې د جنت ځمکه چې کوم دا بنجر پرته ده، د هغې کې ځان له بوټي ولګوئ او هغه بوټي دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او د هغې نه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قصه بار بیانېږي، زه مختصر ویمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته لاړ سدرة المنتهى پورې. سدره دا د بیرو یو ونه ده، هغه ځای پورې الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوتو
او التکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اخولشلو افقو چې د اسمان کې کوم دنیا کوم حالات دي د ټول آسماني دنیا کې وته اخولشلو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دغه ځای کې دا جبرئیل علیه السلام دیدار وشو په اصلي شکل کې چې هغه شپږ سوه وزرې وي د هغې باندې له پاسه موتیان او هغې کې چې کوم د قیمتي شیزونه هغه لګېدلي وو هغه دوه وزرې چې خوري کړي نو مشرق او مغرب چې کوم دی ټول په هغې باندې هغه پناه شي دومره لوی الله تبارک وتعالی هغه له جوسه ورکړې وه په شپږو سوو وزرو کې دوه وزرې کلاو کړي نو مشرق او مغرب چې کوم دی هغې باندې پټېږي دا الله تبارک وتعالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وښو د هغې نه مخکې ته بیا لاړل نو مخکې دا جبرئیل علیه السلام عرض وکړو چې اوس د دې نه مخې ته زه نشم تللی د آخري ځای دی دې نه مخې ته که یو قدم اقدم زما دا وزرې به وسوځي ما ته حکم نشته د هغې نه مخې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوازې روان شو تر دې پورې چې الله تبارک وتعالی خوا ته ورسېدو فکان قاب قوسین او ادنا بلکل الله ته نږدې او د الله تبارک وتعالی دیدار یې وکړو او بیا الله ته تپوس وکړو زما پیغمبره څه دې راوړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل التحیات لله والصلوات والطیبات زما قولی عبادتنا او زما بدنی عبادتنا او زما مالی عبادتنا ټول الله لپاره دي عاجزی پیش کړل نو الله تبارک وتعالی فرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلام دی پتا باندې پیغمبره او د الله رحمتونه دی پتا باندې پیغمبره او د الله برکتونه دی پتا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ځکه چې خدای الله پیغمبر دی هغه محبوب دی خپل امت باندې ډېر زیات مهربان دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم هغه تاسو باندې ډېر مهربان دی د هغې د وجې نه هغه امت اخصزي کیري نه هغه په هر حالت کې خپل امت یاد کړی دی او امت لپاره دعاګانې کړې دي نو موقع وموندله نو هلته کې هم د الله مخکې خپل امت ایر نه کو په داسې ټایم کې سړی د هر څه ایر شي چې د الله تبارک وتعالی د کائنات خالق او مالک هغه دیدار دی نو سړی د هر څه ایریږي لیکن پیغمبر علیه السلام زه او ته هلته کې نه ایر کړي خپل امت یې هلته کې نه دی ایر کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یوازې ما باندې نه ما باندې هم د سلامتیا وي او د الله چې کوم نیک بندگان دي زما امت کې چې کوم نیک خلق دی الله په هغو باندې هم سلام وي جبرئیل علیه السلام او نورو فرشتو چې کوم عرش چار چاپېره وي هغو ټولو آواز وکړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې مونږ ګواهي ورکو د دې خبرې چې الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته دی او مونږ ګواهي ورکو د دې خبرې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالی پیغمبر دی او د هغه رسول دی او بنده دی دا ګواهي ورکړه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله تبارک وتعالی انعامونه وکړل او په هغه انعامونو کې اولنی انعام د 50 منځونو چې 50 منځونه تا باندې فرض دي ستا امت باندې فرض دي دا واخله ده دویم انعام دا دی زما پیغمبره د سوره بقره اخري 3 آیتونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض اخره پورې دا براه راست معنا واخله نور قرآن د جبرئیل امین په ذریعه سره دا براه راست او دریم نمبر هغه دا دی چې ستا د امت په زه بخښنه کوم سزا نه مخکې بعضې ګناهګار به وي ګناه سزا به اوسه کې مغفرت به درو خامخه کوم دا او یا بغیر د سزا نه چا باندې الله مهربانه شي بغیر د سزا نه نیکوکار بغیر د سزا نه الله تبارک وتعالی جنت ته بوځي او کوم چې ګناهګاران دي قتلونه یې کړي دي زنا کې اخته وو سودخورو نور ګناهونه کې اخته وو لیکن شرک یې نه دی کړی د شرک نه عقیده یې پاکه وړې ده د الله تبارک وتعالی صفات بندگانو کې چاله نه دي ورکړي دی که ډېر ګناهګار دی نو الله تبارک وتعالی به بغیر د سزا نه یا معاف کړي رحم به پرې وکړي یا چې کوم د سزا به ورکړي لیکن مغفرت به د دو خامخه کړي دا ورته تحفه میلاوه شله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت سیل وکړو جنت ورته الله تبارک وتعالی وښیي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهنم سیل وکړو او جهنم کې خلق چې کوم دی هغه وکتلو چې کوم ګناهونو کې او کوم ګناه دی وجه نه کوم عذاب کې چې کوم دی هغه مبتلا دي د هغه الله تبارک وتعالی ورته وښول او بیا واپس راغی
شپږم اسمان کې بیا موسی علیه السلام سره ملاقات کیږي. موسی علیه السلام تپوس کوي چې څه تحفه ملاوه شله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې 500 منځونه تحفه ده. موسی علیه السلام فرمایي ما بني اسرائیل ازما وکړي دي د هغو نه دا عمل نه وشو، لهذا ستا امت به دا 500 منځونه ونه کړي. بیا لاړ شه الله ته فریاد وکړه. د شپږم اسمان نه د الله خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام په فرمایش باندې 9 ځله واپس دلې او هر ځل باندې 15 منځونو کې کمی راغلی دی او آخري کې 15 پاتې شلو. بیا ورته موسی علیه السلام چې 15 به هم هغونه ونه شي، ته بیا لاړ شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مال اوس حیا راځي د الله نه چې دین هم کم کما، مال د الله نه حیا راځي چې دین هم دا منځونه کم کم. او بیا هغه ځکه اعلان وشو چې دا خودي 15 منځونه، لیکن څوک چې 15 کې الله بوله 500 ثواب ورکوي. دغه د الله قانون دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یو نیکی کړله الله تبارک وتعالى باغله هغې 10 باندې ورکوي. 15 منځونه وکړو ګویا 500 وکړو، میاشتې کې 3 روژې ونیولې ګویا 150 روژې ونیولې. دغه وجه حدیث پاک کې راځي چې د رمضان مبارک روژې ونیولې او هغې پسې بیا 6 روژې ونیولې 36 روژې شلې او کال کې 360 ورځې، لهذا ګویا د پوره کال روژې ونیولو. نو یو هغه په لس باندې ده د الله په نس باندې. د دې وجې نه 15 منځونه پاتې شلو او دا امت دپاره تحفه راوړله. الله تبارک وتعالی چې خپل پیغمبر خواته بللی و نو هغې کې مقصد هم دغه و چې یو ورته خپل دیدار وکړي او د الله تبارک وتعالی دیدار سره د عالم سیلو کې تسلی ورته میلاوه شي. او دویم نمبر امت دپاره تحفه اوسي. تحفه نور احکامات چې نازل شوي دي په مکې باندې نازل شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکې کې یا مدینې کې او جبریل علیه السلام راغلی دی، حکم نازل کړی دی. اکثریت احکام مدینې کې دننه نازل شوي دي چې مونځ کوئ، تاسو باندې زکات دی، تاسو باندې چې کوم دی هغه روژه ده، په تاسو باندې هغه حج دی، په تاسو باندې تبلیغ دی، جهاد دی، تاسو په مالونو کې چې کوم دی هغه عشر دی. د دې احکام چې کوم دی هغه په مدینې منورې کې نازل شوي دي. لیکن چې کله مونځ دو نو مونځ دپاره خپل پیغمبر بره خواته بللی دی دا تحفه واخله. او نن امت چې کوم دی د هغې نه بېغامه اوده پراته دي چې چا زړه کې د پیغمبر علیه السلام مینه وي او چا زړه کې چې کوم دی هغه دا وي چې دا خو الله ما له یو تحفه لېږلې ده، هغه به د یې غم کوي. په اوړې وي او که جمع وي، اوږدې شپې دي که لنډې شپې دي، ګرمي ده او که یخني ده، د الله حکم دی دا به زه پوره کوم. بیماري ده او که غیر بیماري ده زه به دا پوره کوم. او که نه دغه وي چې بس الله غفور رحیم دی، صرف کلمه ویله نور موږ ته د هېڅ پته نشته د دینو مسایلو، داسې به الله تبارک وتعالی یقینا خفه کېږي. د کائنات خالق او د کائنات مالک تحفه لېږلې ده او لېږلې ده هغه چا په ذریعې سره چې هغه الله تبارک وتعالی نه وروستو کائنات کې د هغه نمبر دی او هغه دې امت ته پیش کړی دا تحفه دې ما نه قبول کړئ. امت یې موږ نه قبلو. عمران خان کته اعلان وکړي چې دا لغونې پیسې دي MPA صاحب ته راشه او دا بړکک به خلکو باندې تقسیم کا سړی به منډې وي چې دا موږ ته پیسې میلاوېدو واله دي. لیکن الله تبارک وتعالی د کائنات خالق او مالک، نظام چلولو والا، تعالی وجود را کولو والا، تعالی بیا تربیت کولو والا، تعالی رزق را کولو والا، تعالی اولاد را کولو والا، تعالی د اسلام د ایمان توفیق را کولو والا ذات هغه تعالی تحفه لېږلې ده او تا هغه تحفه شاته گزاره کړې ده او دا دې خیال کړی دی تبلیغیانو کار دی، مولیانو کار دی، یا د ذهن کې دا خیال دی چې بوډا کېږم بیا به څلور میاشتې لګوم بیا مزګزار جوړېږم. دا ستا عقیده غلطه ده، دا ستا نیت چې کوم دی غلط دی. ته چې کله بالغ شلې په 10 کالو کې بالغ شلې، 12 کې بالغ شلې، 15 کالو آخري عمر دی دې کې بالغ شلې، بس تا باندې حکم دا فرض شو چې اوس پې تا سهار نه واخله ماسخوتانه پورې 15 مونځونه تا باندې فرض ده به تا ادا کوې. نو دا تحفه امت لپاره میلاوه شوې ده.